شری انسان بن شده د الله اعلان دی بن شه بس دی دا 11 میاشتې زنا وکړه بس دی دا 11 میاشتې ګیره وخروله بس دی دا 11 میاشتې ګیره بونډۍ کړه بس دی دا 11 میاشتې پنسۍ راکړو دی بس یې کا دا 11 میاشتې د خور او د ترور حقوق خور بس یې کا دا 11 میاشتې غیبت زنا قتل او بهتانونه لګول بس یې کا دا 11 میاشتې د مسلمانانو عزتونه تار تار کړو مسلمانان دی وجنګول بس یې کا بس دی بس دی بس دی دا زما رب ما ته وای بس دی منګ الله ته وای الله ته نه پوهېږي منګ ډېر ښه پوهېږي هېڅ کله نه دی بس منګ بیا هم ورروان هغه انسان تباه و برباد دی نبی صلی الله علیه وسلم خیرې کړي دي چې په چا د رمضان میاشت راله ده ته بې بخښنه ونه شو هسې نه چې رمضان تیر شي او منګ بیا هم ګیره خرو رمضان تیر شي او منګ بیا هم په ګیره کې قنچانې وهو رمضان تیر شي او منګ بیا هم پنسۍ راکاږو رمضان تیر شي او منګ بیا هم دروغ وایو رمضان تیر شي او منګ بیا هم د خور او د ترور حق نه یې ورکړی دا حرام د خر او د سپي او د خنزیر شان غوښې خورو رمضان په موږ باندې تیر شي او موږ غیبت چغلي بهتان زنا قتل شراب نسوار چرس پوډر راپیم على هذا القياس دا کبیره ګناهونه دا موږ نه پرېښودي د دې حدیث مطابق دا انسان دی الله تباه و برباد کی د الله نبی امین ویل دی موږ هم وایو الله دې تباه و برباد کی ویا باغی الشر اقصر اے شری انسان بن شده د الله اعلان دی بن شه بس دی دا 11 میاشتې زنا وکړه بس دی دا 11 میاشتې ګیره وخروله بس دی دا 11 میاشتې ګیره بونډۍ کړه بس دی دا 11 میاشتې پنسۍ راکړو دی بس یې کا دا 11 میاشتې د خور او د ترور حقوق خور بس یې کا دا 11 میاشتې غیبت زنا قتل او بهتانونه لګول بس یې کا دا 11 میاشتې د مسلمانانو عزتونه تار تار کړو مسلمانان دی وجنګول بس یې کا بس دی بس دی بس دی دا زما رب ما ته وای بس دی منګ الله ته وای الله ته نه پوهېږي منګ ډېر ښه پوهېږي هېڅ کله نه دی بس منګ بیا هم ورروان او دومره قمقلان هم د ځان نه جوړ کړي رمضان تیر شي د اختر په سار چې منزله روان یې نو ځان وخرې ښکته پورته سوټۍ بوټۍ کې ځان او بیا چېرته روان شي د اختر منزله ګیره وخره یول د الله بغاوت او دشمني وکړي او بیا جومات ته په دغه منځ تاسو هندوستړی الله ناراضه سټینډ سیټ دې وکړه او بېرته رالې ګیره فرض ده او هلته د اختر مونځ سنت دی فرض هم نه دی او ما تا سنتو له منډې وهو فرضو باندې راپاسې چړې راکړه او بیا وایي الله غفور رحیم دی وربشي پته به راته وښیي په داسې حال کې ته ورشه پته به راته وښیي تا ته غفور او رحیم در وښیي هلته رب العالمین بیا جبار دی قهار دی عزیز ذو انتقام دی ان بطش ربک لشدید د الله حمله ګوره بیا ډېره سخته ده د الله د حملې نه ځان ساته او بیا الله فرمایي هغه اواز کوونکی وذلک کل لیله فی رمضان د رمضان په هر شپه کې الله دا اعلان کوي ګوره د اول رمضان نه تر اخر پورې هغه 10 تېره شوه بس دی دا ګناه پرېږده 2 پرې راشي الله وایي بس دی که نه دا 10 ورځې په رمضان کې نور هم ګناه وکړه بس یې که اخري 10 راشي آیا د لیلة القدر شپه هم په ما او تا تېره شي په ګناه کې تېره شي د الله بغاوت منګه پرېږدو